د نن ورځې خبري ټولګه. سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. بلوچستان کې د پاکستاني پوځیانو په کمپ برید. د بلوچستان د کوهلو پکهان سیمه کې د بلوڅو بیلتونپالو ازادۍ غوښتونکو لښکر BLA د پاکستان د پوځ پر یو کمپ خونړی برید کړی چې درانه مالي او ځاني تلفات یې ورته اړولي. د BLA ویان صحیح نیوز ته په رالیږلي خبرپاڼه کې د یاد برید مسؤلیت تایید کړی او ویلي دي چې د برید ترڅ کې د پاکستان پوځ ته درانه تلفات اوښتي. یاد برید یې بېساری بللی. طالبان وایي که مقابل لوري د ناکامه تجربو تکرار هڅه وکړي د هر راز بشري ناورین مسؤلیت به د امریکا پر غاړه وي. طالبانو پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې د دوحې تړون عملي کول هم د امریکا او ناټو په ګټه دی او هم د افغانستان. او په وینا یې که مقابل لوري د تیر ناکامه تجربو تکرار هڅه وکړي راتلونکي کې به هر راز احتمالي جګړه او بشري ناورین مسؤلیت د امریکا پر غاړه وي. پاکستان د تحریک طالبان غچ له عامو خلکو اخلي. د جنوبي وزیرستان د واړه سیمې اوسیدونکي وایي چې د پاکستان حکومت پر نورو ډلو وس بر نه دی او پر دوی چې هر آفت راځي غچ له ولس څخه اخلي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د پاکستان حکومت له لوري له چاودنې وروسته بازار تړل د حل لاره نه ده او دا ستونزه ولس له حکومت څخه نور هم لرې کولی شي. د PTM غړی شان پښتون وایي چې د واړه سیمې اوسیدونکي د بازار له تړلو وروسته د خوراک لپاره هیڅ نه لري او ژوند له سختیو سره مخ دی. دی وایي پاکستان حکومت ته د خلکو له لوري له عذر سره یاد حکومت بازار تړلی او د خلکو تګ راتګ ورته نه کیږي. پښتون زیاتوي چې د پاکستاني پوځیانو له لوري د عامو خلکو زورونه هم روانه ده چې دې چارې د جنوبي وزیرستان خلکو مجبور کړي ترڅو د پوځ خلاف راپورته شي. د پاکستان حکومت جنوبي وزیرستان کې د واړه بازار وروسته له هغې بند کړ چې په یاده سیمه کې د پاکستان د پوځ پر یو موټر ماین چاودنه وشوه او شاوخوا 10 پاکستاني سرتیري پکې ووژل شول. د یادې پیښې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي د سولې بین الافغاني خبرو د جګړو د پای ته رسیدو او پراخ بنسټه سیاسي حل لپاره ښه زمینه برابره شوې او د افغان حکومت رهبري باید له دغه فرصته هر اړخیزه ګټه واخلي. عمران خان په ښکېلو لورو غږ کړی چې د تاوتریخوالي د کمښت او تلپاتې اوربند لپاره په ګډه کار وکړي. مسعود اندرابي د لویو لارو د ستونزو هواري مو کاري لومړیتوب دی. د کورنیو چارو وزارت مسعود اندرابي وایي د لویو لارو د ستونزو هوارولو ته پر وخت رسیدګي نوموړي د ترانسپورتي شرکتونو له مسؤلین سره لیدنه کې هغوی ته پر لویو لارو د ستونزمنو د هوارولو ډاډ ورکړی دی. اندرابي ویلي چې د ولایتونو امنیه قماندانانو ته دنده سپارل شوې چې د لویو لارو د ستونزو هواري په خپلو کاري لومړیتوب کې ونیسي او هره ورځ د خپل کار نتیجه له کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. نوموړي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې له شاوخوا 3 اونیو را پدې خوا د بارونکو موټر چلوونکو کاري اعتصاب پیل کړی و. یاد موټر چلوونکي وایي چې پر لویو لارو له دوی څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستل کیږي او په وینا یې وهل او ټکول کیږي. ناټو د افغان ځواکونو مرستې او روزنې ته دوام ورکوي. د ناټو عمومي سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي چې د ناټو متحدینو تر دې مهاله له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه نه ده کړې او په وینا یې چې دوی په افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې او دوی روزنې ته دوام ورکړي.